دي قربان سم ای دا خولي ورکړه کامله شول نن د افغانانو په شایسته دکان کې شتل تاسو ویني راځي کې خولي تاسو ویني نه شپای پر سر ک دلته راسي وچ میوه لندې میوه ارشي شم په کار راسي سرونه مو بوکولې او کوم یو ادوال چې په نور شارو کې وسیږي برلین ته راځي نو دې دکان ته راسي ډیر یو شایسته د خوراک شان لري لنډه دا ګران اول سړی مسیه جوړ روخه یو شایسته خولي مم ده جوړ کړی ده دکان کې تاسو ویني ارشي امستا اوله خبردار د ګران مجنن راغلی دی وادوال د لپاره چنده یې امرسته ټولو چې تاسو ویني په افغانستان کې ډیر دغه سوي دي نو ګراکان درته ولاړ دي بیا واپس اوس کټ کوي نو ګران زموږ پوښتنه دا وه که تاسو کولی شئ موږ د یو ادوال دپاره چندې ټوله وسره خلاصو ستاسې څونه وس کېږي دوه یورو یا درې نو سره کوم ستاسې همکاري قربان شم دا د دکان نه یو ډېره زیاته مننه ستاسې ډېره مننه ستاسې همیشه الله پاک تاسو ته توفیق درکړي الله د اجرونه درکړي قربان شه قربان شم کوم چې وسیږي لطفا دې دکان ته راسئ د خپل هیوادوال ملاتړ وکړئ هر شي چې ستاسې په کار ستا وچه میوه لنده میوه د کندوز خټکي چې وي خوري همداسې چې پکېږي ډېره مننه قربان سم وروره بیا هم ډېر آباد شي خدای دې وکړي چې مزاحم تاته نه نیسي د همکارۍ څه دی یو جان مننه او ټول هیوادوال ته وایي چې دکان ته راسي شان راځئ هر شی موږ لرو هیوادوالو تاسو کولی شئ چې غواړئ دې ځنې ترلاسه کړئ قربان سم مزاحم کېږم نه ګراکان درته ولاړ نه دا نه وروجه سم